علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د لاس د ګوتو نه ټکونو ویستلو شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی د لاس د ګوتو نه ټکونه ویستل یا به په مانځه کې وي یا به د مانځه نه بهر وي او یا به بیا په انتظار د مونځ کې وي چې د مانځه نه بهر وي او یا به همداسې عام حالاتو کې وي. نو که په مانځه کې وي نو دا یقیني مکروه تحریمي یقیني، او که په عامو حالاتو کې وي نو دا یقیني مکروه تنزیهي. باته شو دا خبره چې یاره په مسجد کې سړی ناست وي د مونځ انتظار کوي او هغې وخت کې ګوتې نه ټکونه وباسي، نو دې کې د فقهاو اختلاف دی چا ورته مکروه تحریمي ویلی چا ورته تنزیهي، لیکن فتاوی شامی ترجیح دې خبرې ته ورکړی چې مکروه تحریمي دی، ځکه د مانځه په انتظار کې ناست هم داسې دی لکه مونځ، نو د دې وجې نه حکم یې مماقه احکام دي. نو د مانځه په انتظار کې چې سړی په مسجد کې ناست وي او ګوتو نه ټکونه وباسي نو دا مکروه تحریمي دي. اصل کې دا د شیطان اثر وي، شیطان سړي باندې سستیا راولي، نو د هغې د وجې نه بس دا لاسونه هم خارغ غوندې وکړي نو دی ترې بیا ټکونه وباسي. نو که په مونځ کې وي یا د مونځ په انتظار کې وي، دا چې کم تطبیق مې درته وکړه دا تطبیق احسن الفتاوا کړی، ډېر مزیدار تطبیق یې کړی، ځکه دې کې د فقهاو اختلاف دی چې یاره مکروه خو دي خو تحریمي دي که تنزیهي. نو احسن الفتاوا پکې بیا باقاعده طور سره ډېر ښه تطبیق کړی، هغه که په مونځ کې وي یا په د مونځ د انتظار په حالت کې وي، نو په دې دواړو حالتونو کې د ګوتو نه ټکونه ویستل دا مکروه تحریمي، یعنې سړی پې ګناهګار هم دی او ملامته هم دی، او کنه عامو حالاتو کې وي نو بیا مکروه دی لیکن تنزیهي معنی دا ده چې سړی پې ملامته کېږي لیکن ګناهګار ورباندې نه دی. دا مسله باقاعده طور سره اصل کې حدیث کې راغلی، حضرت علی رضی الله عنه روایت دی و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل لا تقنع اصابعک وانت فی الصلاه. نو د دې وجې نه فتاوی شامی کې لیکلي دي چې دې کې خدا راځي ګوتو نه به ټکونه نه وباسي چې ته په مونځ کې، نو دا وایي چې د مونځ انتظار په حالت کې مې نو ګوتو نه به ټکونه نه وباسي، عام طور سره چې په مانځه کې څوک نو ټکونه ترې نه وباسي. دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامی ډېره مزیداره حل کړي. دی وایي د مکروهات د مانځه کې بیا وایي وفرقة الاصابع. فرقة الاصابع څه ته وایي؟ هو غمزها او مدها حتی تصوته، دا د ګوتو زور کول دي یا راښکل دي راکاږلي دي تر دې پورې چې اوازونه وکړي. و تشبیکها او یا دا دی چې ګوتې په یو بل کې ورکړي، یدخل اصابع احدى یدیه بین اصابع الاخرى، چې د یو لاس ګوتې په دې بل کې ورکړي او بیا دغه بس تاسو نور باندې په ټکونو باندې پوهېږئ، موږ نه پرې ښه پوهېږي. خو فتاوی شامی دا مسله باقاعده طور سره لیکلې جلد اول صفحه د 642 دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا هم حل کړي. احسن الفتاوا اتم جلد او 200 نمبر صفحه د متفرقات حذر والاباحه. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره خیر الفتاوا هم حل کړي، دویم جلد 203 نمبر صفحه د ما يتعلق باحکام المساجد، او دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا عالمگیری هم حل کړي، جلد اول صفحه د 1 السلام علیکم ورحمت الله.